الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم، تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. راځو نن په وټساپ کې چې دی زه صرف په دوه سیټینګ باندې زه تاسې ته کار کوم چې څنګه موږ کولی شو چې یو کس موږ ته میسیجونه کوي خو ډېر موږ په عذابوي، خو ولې موږ د هغه موبایل داسې ځای کې موږ د هغه دا نمبر ایډ کړو چې مثال هغه موږ ته د زنګ وهلو یا مثلا میسیجونه کوي، خو ولې موږ ته راځي هغه ته داسې معلومیږي چې دغه کس ته چې زه میسیج کوم دا ګوري، خو ولې موږ ته نه شو کېږي، ما ته به نه راځي، یعنې موږ نشي تنګولی. یو دا سیټینګ دی، او بل سیټینګ دا دی چې تاسو به څنګه کولی شو چې د څو میسیجونو مثلا 100 یو نیم سل میسیجه موږ یو چا سره کړي، د هغې په منځ کې یو عکس دی چې هغه موږ باید هر وخت لپاره اول ځل وګورو. د دې دواړو سیټینګونو دپاره چې دی ما سره تم شئ، تاسو ته به په دې سکرین کې په دې سایډ باندې ښکاري. راځو دلته چې دی اول راځم، زه دلته دې وټساپ ته زه راځم. تاسو چې راغلئ دې وټساپ ته، په دې وټساپ کې چې دی تاسو به اول د دې ځای نه چې زه راځم دلته ما مثلا کلیک کړه، دلته په دغه نمبر باندې زه غواړم چې دا نمبر چې کومه دا نمبر چې دی زه د دې ځای نه پټ کړم، ختم یې کړم چې ما ته بیا را نه شي. نو د دې لپاره به چې دی تاسو راشئ، اول به په دغه درې ټکو به کلیک کوئ، بیا به راشئ تاسو دې سیټینګ ته به راشئ، او د دې سیټینګ نه وروسته به تاسو راشئ دې چیټس ته به راشئ. د چیټ نه وروسته چې دی موږ به راشو دلته لاندې کیپ چیټ ارچیف، دلته چې دی دا به تاسو سره آف وي، دا به تاسو ځان سره آن کړئ، دلته چې دی تاسو ته ښکاري. د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه وروسته دا چې کله موږ آن کړو، زه غواړم چې مثال دا نمبر په دې ځای کې پټ کړم ور واچوم، نو تاسو به په دې باندې ګوته کلکه ونیسئ، داسې ګوته به کلکه ونیسئ چې دې سره دا ټیک مارک علامه راشي. د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ دلته دا د ډاونلوډ په شکل کې دغه کومه یوه بټنه چې لګېدلې ده تاسو ته به دلته ښکاري، په دې باندې تاسو کلیک کوئ. دا کس چې دی دې ته څه شو، دې ته د دې دا نمبر لاړه. اوس چې دا څومره میسیج موږ ته کوي ده ته به معلومیږي چې مثلا پلانکي کس میسیج کړی دی، ما ورته میسیج کړی، کتلی یم دی جواب نه راکوي، خو ولې موږ ته به نه راځي. یو دا سیټینګ و، او بل سیټینګ چې دی بل سیټینګ موږ سره په دې ځای کې زه غواړم چې مثلا دلته یو کس سره ما میسیجې کړي دي ډېرې زیاتې، زه غواړم مثلا دا یو کس دی ما سره میسیجونه کړي، دا عکس زه غواړم چې دا ما سره په آینده کې په هر ځای کې مثلا راشي. نو تاسو به راشئ په دې باندې به ګوته کلکه ونیسئ په دې شکل سره، چې کله مونږ نو دا انتخاب شو، د انتخاب سره به تاسو په دې ستوري به دې سټار باندې به تاسو کلیک کوئ. نو دا چې دی د دې ځای نه دې ته چې شو په دې ځای کې د سټار ته ورغی، یعنې فیوریټ شو. که زه اوس د دې کس سره ما هر څومره ډېرې میسیجې کړي وي، نو د دې نه وروسته چې دی زه کله هم راځم د دې ځای نه، نو زه به په دې درې ټکو باندې به کلیک کړم، او د لاندې خوا نه دویم کمانډ چې دی دا به تاسو واخلئ چې د دې ځای نه سټرینډ میسیج باندې به تاسو کلیک کوئ. نو د هغې نه وروسته چې دی دا دواړه عکسونه چې دي دا ما په دې ځای کې اخلولي دي او راوستي مې دي. نو دغه دوه سیټینګ و، هیله ده چې دا تاسو زده کړئ او د دې نه ښه ګټه واخلئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.